السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ چې کوم نن ټاپک دی هغه پر دغه دی که انجینرینګ سره ریلیټډ دی او په انجینرینګ چې کوم فیلډز دي پر هغه به موږ نن څه خبره وکړو. انجینرینګ چې دی هغه ډېر براډ فیلډ دی او ډېر غټ فیلډ دی او ډېر کمپلیکیټډ هم دی، پیچیده فیلډ دی. د خلکو په نظر مطلب ډېر خلک دا سوچ کوي چې انجینرینګ میکانیکل دی وویني نو هغه پارګی هلته یو نټ چې دی هغه داسې سر روټیټي، نو هغو ته دا معلوم شي چې دا خو یو ډېر عام فیلډ دی، دا کار چې دی هغه په ګیراج کې یو عام مستري هم کولی شي، نو یقینا هغه کار کولی شي. لیکن انجینیر چې دی هغه یو جلا د هغو چې کوم سکلز دی هغه د هغه څخه ډېر مختلفه دي او هغه هر شي ته په دنیا کې چې هر شی که یو سیسټم ته راواخلي، که ګاډۍ، که هر شی په دنیا کې چې ته شاوخوا هر شی ویني هغه یو خاص سیسټم دی او هغه خاص سیسټم چې دی هغه د یو میتھمیټیکل موډلینګ د هر سیسټم په دنیا کې کیږي چې هغه میتھمیټیکل موډلینګ چې دی هغه پریکټیکل هغه د انجینیر کار دی. اوس مثال ګاډۍ خرابه شول ورغی ګیرج والا نه او هغه ورمانو چې پلانه شي خراب دی هغه ریپلیس کړي یو شی ورواچي نو کار وچلېدی. انجینیر دا کار کوي چې هغه د پوره ګاډۍ میتھمیټیکل ډیزاینینګ سره ریلیټډ هر شی هغه ته ګرد معلوم په اول سر کې چې دلته خالي میتھمیټیکل موډلینګ د یو سیسټم ته وروشه چې ورته وایي چې ایکس سکویر پلس وای سکویر ایکولز دس اینډ دس، نو هغه په هغه ایکویژن ته وګوري او هغه ایکویژن ته خالي داسې دغه وکړي نظر پر وساتي دلته معلوم چې سیسټم څه شي د سیسټم بیهیویر څه رقم دی. نو دا په کنټرول سیسټم کې دا یو پوره یو فیلډ دی دننه په انجینرینګ کې چې هغه تا ته په دې کې خلک مخته تا ته مطلب دا درېږي په انجینرینګ فیلډ کې او مخته تا ته دا شاګرد په فیوچر کې په ایم ایس کې په ایم فیل کې مزید چې بیا پی ایچ ډي کې وکړي نو دا یو کنټرول سیسټم یو ډېر پیچیده سیسټم دی، ډېر پیچیده ټاپک دی، ډېر پیچیده سبجیکټ دی چې موږ هغه وایو. په دغه کې خبره دا وه چې موږ له خپل سبجیکټ څخه هټ سولو، میکانیکل سولو ډېر میجر دی په میکانیکل انجینیرز، الکټریکل انجینیرز، سیول انجینیرز او پټرولیم انجینیرز او ماینینګ انجینیرز، میټالرجیکل انجینیرز، ساوند انجینیرز، رقم شیان دي. لیکن ستا چې کوم میجر دی د هغو چې کوم زیات ستا چې کوم په عامه دنیا کې کوم شیان ته ډېر ضرورت پیښیږي هغه میکانیکل دی، الکټریکل دی، سیول هم ډېر دی. مطلب چې سیول کار خو نو دا دی چې دا بلډینګان جوړوي، نو دا هغه شیان دي چې دا مطلب ضرورت پیښیږي. اوس بلوچستان کې مسله دا ده چې یو خو هلته کسان هلته که انجینیر سره راواخلې که ډاکټر سره راواخلې بیخي کم دي او بیا نو هغه معاشرې کې چې ته وګورې ستا چې کوم کسان دي کوم قابله کسان دي هغه اکثره د میډیکل په خوا ځي. میډیکل په خوا په دې ځي چې هلته ډاکټران هم کم دي او دوی چې وګوري چې ډاکټران ته دا رقم څه ته وایي ډاکټران باندې دا رقم برش لګېدل دي نو دا رقم پیسې ورته میلاوي نو دا کېږي نو هغه د هغه له وجې هغه فیلډ واخلي د ډاکټرۍ په خوا ولاړ شي، خپل انټرست نه ګوري. بچی کوچی چې کوم انجینیر دي د هغو چې کوم د میتھمیټکس سره لګاو وي یا د کوم کسان چې د میث د ایکویژن سره کیل کولی شي یا ساعت یې ورسره تېرېږي هغه واخلي د انجینرینګ په فیلډ راشي. او هلته یونیورسټیانې یو خو خوزدار ده، بي یو ټي خوزدار ده او یو بیوټمز ده. دغه ستا میجر دوې یونیورسټیانې دي د انجینرینګ ریلیټډ هغو هم تا ته داسې انجینرینګ کې مطلب یو پوره تا ته دغه نه درپېښي پوره تا ته چې کوم د انجینرینګ ریلیټډ چې کوم شیان دي مطلب که هر فیلډ ته راواخلې هغه نشته پکې یو ډېر خاص مخصوصه فیلډز دي چې هغه هلته ته دغه کولی شې ته هلته چوزولی شې. بیوټمز کې سیول انجینیر دی
او انجینرینګ دی او پټرولیم انجینرینګ دی الکتریکل بون زما په نظر میکانیکل مشکله دی وجه دا ده چې په بلوچستان کې اکثره چې کوم کار کیږي هغه الکتریکل سیول اکثره چې کوم کار کیږي سیول دی نو که سړی بلډینګ جوړي یا یو کوچنی کور جوړي نو هغه انجینر هغه نقشه تیاره کړه بس ورکړه دا سیول انجینر کار شو نه دی نو هلته چې کوم د نو هغه په هغه ځای کې چې کوم کسان دي هغه اکثره ځي د دغه په خوا د سیول په خوا ځي په دې باندې چې هغه وګوري چې میکانیکل د دې سکوپ نشته او الکتریکل نشته خاص الکتریکل بالکل دغه دی ختم دی مایننګ او سیول د دې دوه هغه پهاړي علاقه ده که څوک مطلب یو هغه په چم پټرول یو شی راباسي د مځکې څخه نو هغه مایننګ انجینیر یا میټالرجیکل انجینیر کار وکړي او که یو کوچنی کور یا یو دوې درې بنګلې جوړوي نو هغه بس سیول انجینیر هغه کار وکړي میکانیکل الکتریکل they are the broad fields of the engineering field they are the broadest fields you can say لیکن الته کار په دې وجه نه کیږي چې کسان چې کوم کسان دي هغه په دې وجه په دا وجه الته نه ځي چې هغه الته یو انډسټریان نشته انډسټریان بالکل ضروري دي ولې کوم میکانیکل چې کوم کار دی او کوم چې الکتریکل کار دی هغه د انډسټري سره ریلیټډ اکثر دی نو انډسټریان الته نه ستاسو ټوټل د پاکستان اکثر چې کوم انډسټریز دي هغه پنجاب پر خوا ډیسټریبیوټډ دي یا د کراچي په خوا نو انډسټریال له وجې خلک هلته میکانیکل بالکل زیرو دی الکتریکل بالکل زیرو دی نوی انوویشن خو ته سوچ هم مه کوه چې هلته به یو شی وسي او سیول او د پټرولیم علاوه خو ته دا سوچ هېڅ کوه مه چې هلته به تا ته میکانیکل یا الکتریکل در میلاو شي که میلاو شي نو هغه دا رقم شی چې څه درته ووایم بس سړی حیران دی چې در یونیورسټي څنګه وتلی دی او ډیګري چا په لاس ورکړې ده نو الله دې زموږ دوی پر حال رحم وکړي زموږ دوی چې کوم دغه دی ریشیو د هغه ډېر کم ده سیول به خواته زیاته میکانیکل الکتریکل بالکل ضروري نو مخته چې کوم نسل را روان دی هغو ته د درخواست کوم او هغو ته دا خواست کوم چې اول خو دې سوچ ووي چې واقعي د دې میتس انجینرینګ کې انټرسټډ دي که نه دي اول خبره ده که ته انټرسټ نه لرې نو خالي د نوم انجینیر او خالي دغه هغه هېڅ فایده نه لري او که ته واقعي انټرسټډ یې نو کوشش وکړه چې دا نور فیلډز هم لاړ ساس نور فیلډز چې راځي بیا هغلته څه به ډایورسټي راځي خالي موږ سیول ته روان یو یا میکانیکل ته روان یو نو دا یو ډېر غټ موږ دې ته ډېر غټ ډرابیک دی د دې پورې زه تای ته یو دغه سناومه چې په امریکا کې په یو وخت کې چې کوم موټران وله دا ګاډیانې دا جوړېدلې نو هلته یو ښار دی پریسټن په نامه په دا پریسټن کې چې ولې کارخانې ولې نو چې کوم ارد ګرد خلک وله هغو اکثره یو فندو دی مطلب پلار نیکه زوی دا اګر به دا فیکټري کار کوي او یو کار خالي یو شی زه او ګاډیان جوړوای شي بل شی په دنیا نه وي زه که دا فیکټري ولې نو د جاب سته که فیکټري نشته د جاب نشته نو خالي یو سکیل ورسره و ګاډۍ جوړوه نو یو وخت دا رقم راځي چې په جرمني کې یو دم ګاډیانې دا رقم دغه سولې زیاتې سولې او د هغو پروډکشن دونه زیات تیز سولو چې خلک دنیا چې وله هغه د جرمني چې کوم ګاډیان د هغو ډیمانډ زیات وکړي ایز کمپیر ټو امریکا نو خلک امریکا یو رقم فارغ کړل نو هلته پروډکشن ودرېدی خلک دا رقم بېروزګاره سوله چې هغه ته اوس داسې بل سکیل ورسره نه ولو چې دوی په بل فیلډ کې دا یو شی اپلای کړي نو دوی خپل روزګار چې کوم سیسټم دی هغه سره وچلېږي یو شی زه موټر نو موټر چې ودرېدی کیسه ګر سره خرابه شوه نو الله دې نه کړي چې دا رقم حال موږ ته مخته رانیسي
سره کم خلک په کم ذهنیت شانتو روان دي او کم ذهنیت باندې تعلیم حاصلوي نو هغه ډېر یو خو د افسوس خبره ده او بیا چې سره روان دي هغه پر غلط اکثر